په لغمان والي پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي انجینر محمد عالم قرار او یو شمېر راغلو قومي مشرانو سره د بېلابېلو موضوعاتو په اړه ګډه ناسته وکړه. نن د چهارشنبې په ورځ د کب په 14مه نېټه له غرمې وړاندې دا لیدنه په داسې حال کې ترسره شوه چې پر مهال د مهترلام ښاروال او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. په پیل کې د ولسي جرګې غړي انجینر محمد عالم قرار د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ له ټولو هغو هڅو مننه وکړه چې د دې ولایت د امنیت، سولې، انکشاف، ښې حکومتوالۍ، فساد سره د مبارزې، د غصب مخنیوي او په نورو ټولو چارو کې ترسره کړي او کوي. هغه دغه راز د لغمان والي ته ډاډ ورکړل چې د دې ولایت ټول ولسونه له خپل نظام سره دي او تل به له ولایتي ادارې سره په ګڼو برخو کې همکاري کوي. په ورته مهال د لغمان والي پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي انجینر محمد عالم قرار او ورسره راغلو قومي مشرانو څخه مننه وکړه چې تل یې له خپل نظام او حکومت سره اوږه په اوږه کار کړی. نوموړي د ولسي جرګې له غړي ښاغلي قرار څخه د مننې سربیره په ګڼو ولسي مسایلو کې د قومي حل اړوند د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلي ننګ دغه راز د دې ولایت په ګڼو برخو کې د وروستیو سترو پرمختګونو اړوند معلومات هم شریک کړل. په دې ناسته کې دغه راز په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې وشوې او نظریات سره تبادله شول.